از یو راچی هنداره پخوانی وخت سړی یوسه پخوانی وخت ور په یاد کړه دا د اوبو مې مور واچولې هنداره به درته صفا کړمه چې شرکت ومې نه لیدله نو دغسې ځو دغه پخواني مارکیټونه دي نو د کابل دروازې د چوک هغه پخوانی مارکیټ دی وینې په مخ سره وکم هنداره خراب دوی ټوله سره ولاړو دا دوکان یې ما ته راپرېښی وینې څنګه پاک شو نور یې نو مکمل کار روان یم د کور طرف ته ډوډۍ مې وخوړه غرمه یو ځای اوس مازدیګری دی دا دې اوس هم سته ځینې ځینې مازدیګر نو ډېرېږي اوس بې سي سړکان دي اوس ځم د خیره سره کور ته السلام علیکم ګران دوستانو هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو یو بد خبر دا شاته چې وینئ دا زما د مشر ورور موټر دی نو دغه هنداره یو چا ورمته کړې ده یو ځای درولی و نو هنداره یې ورمته کړې ده نو اوس د خیر سره دا کار ما ته راسپارلی دی او د چا خبره وایي د کور کشر مس یې ښه دا کارونه به دې ټول له غاړې نو دا د خیر سره بیایو دا موټر ښار ته یې بیایم د خیر سره د هنداره یې ګورو به یې کوو یې نو د هنداره ور اچوو تاسو ته یو بلاګ هم جوړوو د خیر سره ستاسو دپاره به هم یو نظر چې بیا کوم چیرې وخت موټر ته یو هنداره یو شی ور اچوله نو دا نظر به در سره وي چې چیرې ور واچوي او څنګه ور اچوئ نو راځئ ښار به مو ووینو بلاګ به هم درته جوړ کړو او دا خپل کارونه به مو وکړو نو تاسو راځئ بلاګ به سره تعقیب کړئ یو څه سره خیرن شوی هم دی وینې یاره فکر نه کوم چې دا ډېر وخت یې پرېنینځلی نو د خیر سره یو سرویس به هم ورکړو بسم الله الرحمن الرحیم ذکرا ډېر کوشش وکړئ چې وایي زه در سره ځم مالیا زه دې نه بیایم ځکه مال زه بیخي ډېر وخت تېروم موټر جوړېدل دې کېدای شي بیخي 4-5 ساعته وخت ونیسي یا د هنداره ډېر وخت ونیسي نو ګرمي هم بیا دا راسره پازابېږي نو ولاړ به سو د خیره سره تاسو راځئ بلاک تعقیب کړئ هم به کار وشي د خیره سره او هم به دا دې اوبه مې مور واچولې هنداره به درته صفا کړمه د خیره سره چې ټوله ځایونه وویني دغه وینې د کندهار د ښار یو دغه پخوانیو رخشو څخه ده ته وګورئ دا پخوانی وخت د سړی یوسه پخوانی وخت ور په یاد کړه اوس خو نو هغه نورې نوې ماډل دي هغه سازګار و دغه ماډل دي دغه پخواني ماډل رخشه ده هسې به ووځو د کابل دروازې طرف ته به نن پر دغه لاره باندې ووځو ما اوله پلا اراده وه چې داسې ولاړ شم دا د څې بولي د ایرانه مارکیټ دا خوا باندې بیا وروسته مې دا خوجک بابا پر چوک راکاږ شو مال پر دې خوا به ولاړ شم دا خوا به هم دا دوستان وویني دا نو بس ډېره لنډه ده او هغه نو یو څه رشم لري اوږده هم ده دا لنډه ده د کابل دروازې سړک دی دا چش پر نوشته دي پر ده لوحه باندې چې شرکت و مې نه لیدله نو دغسې ځو مخته تقریبا چوک ته ځان رسوو د کابل دروازې چوک ته چې ځان ورسوو یا د هغه ته نارسیده او بیا به نو ګورو چې په څو ده څنګه ده څنګه حساب دی نو انشاءالله ټوله جزئیات او د ساحه ټول انشاءالله در سره شریکوم هم د هندارې جزئیات او هم د شاوخوا ساحه ته نو سیندارو والا ډېر دي ښه چې زه باید یو دانه پیدا کړم پوښتنه ځینې وکړم پر دا لاس هم شته دا نو د کابل دروازې د چوک هغه پخوانی مارکیټ دی وینې دا ډېر د پخواو څخه دی نو دلته د ډیکوریشن و هندارو دا والا بیخي زیات دي خیر ته اوس زه به یې ورته ودرېږم پوښتنه به ورسره وکړو خبرې به ورسره وکړو دا خو نو پوښتنه غواړي یو 2-3 ځله چې بیا د مشر ورور موټر دې را روان کړی بیا بیا بیخي پوښتنه کوي چې په څو دې ور واچوله څنګه دې ور واچوله دا کیسې ټولې غواړي د هندارو دوکان دی یا او دلته اوس یې هنداره ور اچوي کار پر شروع دی دغه د استاد یې ور اچوي هنداره دا دغه خو ورته بسته کېږي او واجه استاد دغه شانس یې دی او دغه دغه به هم بیا پسې وموښله کامره دلته هغه صحیح دی ډېره مننه خیر دا وینې
کابل دروازه ده دا هغه پخواني مارکیټونه دي نو اوس بیا وګورو چې څنګه یې ورلګوي نو ریموټ مخته دی هغه سایوان څه دی نو د قسم دا ټکورې مو کړي وو دا شیان مې ټوله ځینې واړول وینې باید ځینې راټول کړو ټول نو زه ورته انتظار یم وایي کار پر وکړي ښه د دغه اقوام لکه سپیکر فون هنداره خراب دوی ټوله سره ولاړو دا دوکان یې ما ته را پرېښی دی ښه نوبت یې اوس د سریښو دی ښه سریښ ورکوي کومک سره وکړم ښه اندازه ده دې خوا ته خو سمه ده پورته کېدل غواړي لږ اوس یې ماته نه کړم دا به بیا څو ورځې پر مښته یي ښه هیلاکم دغه دی دا دی نو ښه پاک مې ولمبوئ ټولو کارو بالا وینې څنګه پاک شو نور یې نو مکمل کار خلاص دی ما کارونه هم خلاص دي نور روان یم د کور طرف ته ډوډۍ مې وخوړه غرمه یو ځای البته د بل چا سره بس شاټ مې هېر شو درته نیولی مې وای اوس به ځو د خیر سره کور ته حاجي ماما دغه اوبه څښې د ګني وه دغه بیا نوې انرژي راوتلې ده صفا په نامه راوتلې شي دا چې راوتلې میترو راوتلې نوی مارکیټ ته ورغلی حاجي ماما دا د دې خوا نوی مارکیټ راحت الجدید دا هم نوی مارکیټ ځای ودرو دلته ښه دغه هم شته حاجي ماما ښه شریخ هم شته هو د توتو دغه هم ده د غرفې اوس مازدیګری دی دا دې اوس هم شته ځینې ځینې مازدیګر نو ډېرېږي اوس نه شته حاجي ماما پرون موږ ارغنداب ته تللي وو اوس هم نو پاخه نه دي پاخه ما ته خیال ویله خیال کړم نه دي پاخه ځو به یې ورځ پسې پرون ذکرا ډېر راته وویل وایي ما باغ ته بوځه د توت وایي زه یې په باغ کې خورم بیا دې بوتله ومې تلله هغه توت نه و پاخه
او نه دي دغسې پاخه هغه راته وایي نه دي پاخه چې پاخه شي بالا بیا زه موږ تاسې خپل حالت ته شم باغونه شته دغه ښې شلومبې سي پسې وچې شي حاجي ماما حاجي ماما کور ته ورسوئ نو بازار کې مې ډوډۍ د حاجي ماما سره وخوړله دا کوچني ABC سړکان دي اوس ځم د خیره سره کور ته باره ډېر خسته سوی یم څنګه ښه ګلان یې کرلي دي بیخي ډېر تقریبا بجې دي 3 بجې او زه وتلی ومه پر 10 بجې وې که 2 بجې وې ساعت مې سم نه دی کتلی پر هغه وخت ووتم نو بیخي ډېر سره وګرځېدمه سره خسته یې کړو موټر سره خسته کړو نوم یې نه ده نو اوس خاص رش نه لري ځکه اوس د غرمې ټیم دی نو بیا وروسته د مازدیګري ټیم چې باره نو ټوله خلک سره راوځي څنګه ښایسته ګلانو شان یې کرلي ښایسته دیوال چاردیوالی نو بس دا و ولاګ خدای دې وکړي چې تاسو د کابل دروازه را سره لیدلې کابل دروازه خو م یو له پخوانیو ځایو څخه دی په کندهار ښار کې تیږه یم یمه چې یو ځای به یو بوتل یخې اوبه مې راخیستې وای کنې کور ته به ځان ورسوم نوم دا د جوزانو د دې ساحه ده ما هم یو څه یخی د ځان سره راواخیستی د لمر ته بیخي ډېر درېدلی ومه نو داسې تږی یم بیخي او بیا مې هلته په بازار کې بریاني مې وخوړه هغې ښه پسې تږی کړم نو بس دا و زما د نن ورځې یو ولاګ البته زما د کار ولاګ نو چې ما خپل کار هم وکړئ تاسو ته مو ولاګ هم وکړئ نو بس ډېره مننه چې تر دا وخت مو وزغملمه نو تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان بای بای